السلام علیکم ملګرو د یو بل د خوشحالۍ زیری در باندې کوم چې افغانستان الف لوبډلې سریلانکا الف لوبډلې ته په سریلانکا په ایشین گیمز کې چې کوم لوبې روانې دي هلته کوارټر فاینل لوبه وه دغه کوارټر فاینل لوبه چې هر ټیم وګټي مخکې ځي او چې کوم ټیم یې وبېلي هغه کور ته ځي. نو سریلانکا میچ وبېلو، افغانستان ټیم میچ وګټو، ډېر کم سکور افغانستان ټیم کړی و. که دغه سکور تاسو ته زه ویم چې اوس ور شپاړس سکور افغانستان ټیم کړي و، تاسو به حیران شئ چې دغه میچ یې څنګه ګټلی دی. خو ډېر په زړه پورې بالینګ افغانستان ټیم کړی دی او ډېر په زړه پورې بیټینګ هم افغانستان ټیم کړی دی. کوم هلکانو پکې ښه کارکردګي کړې ده، قیس احمد، ګلبدین نورعلي، هغې هغه کارکردګي هم درته شریکوم چې یاره څه کارکردګي د هلکانو کړې ده. خو ډېره په زړه پورې لوبه وشوله په دغه ایشین گیمز کې. دغه کوارټر فاینل میچ چې دغه افغانستان ټیم وګټو او سیمي فاینل میچ به د چا سره یو، په کومه ورځ باندې به یو، په کوم ټیم باندې به هغه ټول معلومات سره په دغه ویډیو کې شریکوم او ویډیو خپله هم وګورئ او د نورو ملګرو سره یې ضرور شریک کړئ. هر څه نه مخکې راځو د دغه میچ سکور کارډ طرف ته. افغانستان 114 سکور وکړل، ټول ټیم یې ووښتو په 18.3 اوورونو کې. نورعلي د درام پکې ډېره ښه لوبه کړې ده، 50 سکور یې کړي دي. شاهد الله کمال پکې 3 سکور کړي دي. شهزاد محمدي پکې 6 سکور کړي دي. سریلانکا ټول ټیم په 108 سکور باندې اوټ شو په 19.1 اوور کې، یعنې په 20 اوور په اولني بال باندې کریم جنت وکټ واخیسته. افغانستان ټیم میچ وګټو، یو غټه او ستره بریا افغانستان ته بله هم میلاوه شوه سریلانکا په خلاف باندې. بېګا هم افغانستان سریلانکا ته ماتې ورکړې وه انټرنیشنل ټیمونو چې کوم او د الف لوبډلې چې کوم په چینه کې ایشین گیمز کې وو، هلته هم افغانستان سریلانکا ته ماتې ورکړله. یعنې بېګا یې هم ماتې ورکړله افغانستان سریلانکا ته، او نن سهار هم افغانستان سریلانکا ته ماتې ورکړله. خو افغانستان بالینګ طرف ته راځو، ډېر په زړه پورې بالینګ کړی دی افغانستان. دغه بالرانو قیس احمد په 4 اوور کې 19 سکور ورکړی دي، 3 وکټې یې اخیستي دي، ډېر ښه بالینګ یې کړی دی. قیس احمد 2 لیکه 3 کیچونه یې اخیستي دي، ډېر ښه کیچونه هم اخیستي وو. ګلبدین نایب صاحب پکې ډېر زبردست بالینګ کړی دی، کیپټن هم دی. 4 اوورو کې 30 سکور ورکړي دي، 3 وکټې یې اخیستي، ډېرې مهمې وکټې یې اخیستي دي. ظاهر خان پښتین پکې په 4 اوورو کې 14 ورکړي دي، 1 وکټ یې اخیستی دی. کریم جنت چې دی هغه بیا 2 وکټې یې اخیستي دي، هغه هم ښه بالینګ کړی دی. 2.1 اوور کې هغه 7 سکور ورکړي دي او بهترین بالینګ یې کړی دی. نو دغه د افغانستان او د سریلانکا د میچ هغه سکور کارډ چې تاسو سره شریک کړو. د افغانستان او د پاکستان سیمي فاینل لوبه راغله. سیمي فاینل به افغانستان د پاکستان سره کوي، د جمعې په ورځ باندې دغه سیمي فاینل دی. د افغانستان وخت مطابق 10:30 بجې، د پاکستان وخت مطابق 11 بجې دغه ټیمونه باندې به شروع کېږي. نو دغه د ننني میچ سکور کارډ تاسو سره شریک کړل. که تاسو هم د افغانستان په دغه بریا باندې خوشحاله شوي وئ، دغه ویډیو سره حتما لایک هم کړئ او حتما یې سره شیر کړئ چې نور ملګري ورنه هم خبر شي چې افغانستان ابدالیان افغانستان الف لوبډلې سریلانکا ته ماتې ورکړله او سیمي فاینل ته لاره پیدا کړله. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ. زموږ پیج ته سره فالو کړئ. د کرکټ تازه معلوماتو لپاره ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.